سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو دوستانو ملګرو ګللیو شاګردانو موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې کورس 17 ویډیو سره حاضر شوي یو. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو چې د مثال بیا هم عملي برخې لپاره ځانګړې شوې ده. له همدې څخه کومه وړاندې ویډیو چې وفقه موږ تاسو د کمپیوټر جنریشن در پیژندلی و خدای دې وکړي تاسو ټولو ګللیو شاګردانو هماغه ویډیو تعقیب کړې وي مثال د جنریشن په بشپړ هدف پوهېدلي یاست ښه. نن ورځ راګرځو عملي برخه کې مثال بیا هم کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې موږ تاسو د ټاسک بار انسټارټ منو ته رسیدلی وي مثال په هماغه کې هم بیا سټارټ منو برخه کې و مثال کسټمایز کې دلته مثال زه راځم کسټمایز ته. په کسټمایز کې همدغه څومره اپشنې چې دي مثال دا ټوله موږ تدریس کړي وي تاسو ته مې ټوله درښودلې وي د هر یو په مقصد مې تاسو پوهولی یاست. خدای دې وکړي چې تاسو ټولو ګللیو شاګردانو مثال د کمپیوټر کورس مینوالو همدغه ویډیوګانې تعقیب کړي وي په بشپړ ډول سټیپ بای سټیپ چا پکې د سکیپ هڅه نه وي کړې او د هر اپشن په هدف پوهېدلي یاست ښه. نن ورځ به راشو مثال تر همدې ځایه موږ تاسو رسېدلي وو همدغه درسونه مو خلاص وو. نن ورځ به راشو مثال تر هم پاور بټنه پورې مثال پاور بټن به تشریح کوو مثال د همدې تنظیماتو په اړه به تاسو ته زه معلومات درکړم چې مثال د همدې تنظیمات څنګه کیږي. پاور بټن کیدای شي ډېر داسې دوستانو ګللي شاګردان که نوي یاست مثال همدغې کورس ته نوي داخل شوي یاست مثال یا همدغه ویډیو ته نوي داخل شوي یاست تاسو ته به معلومات نه کیږي چې مثال بیخي داسې نفر یا داسې شاګردان چې د کمپیوټر سره نااشنا وي چې د پاور بټن څه ته ویل کیږي. په همدې اړه موږ ځان ته ویډیو اپلوډ کړې وه نو تاسو کولی شئ چې زموږ په یوټیوب چینل کې پلی لیست ته لاړ شئ. په پلی لیست کې کمپیوټر صفري زده کړې په نوم فولډر ولټوئ هلته ټوله مکمل ویډیوګانې شته ښه. پاور بټن مثال د کمپیوټر بندولو او چلنولو بټن ته ویل کیږي چې کمپیوټر په بندیږي او په چلنیږي همدغه ته پاور بټن ویل کیږي. خو اکثره خلک په بندولو کې له همدغه بټن څخه استفاده نه کوي ښه. د همدغه بټن تنظیمات کو چې هر کله موږ تاسو همدغه پاور بټن پریس کو مثال کوم عمل د ترسره کړي کمپیوټر د بند شي کومه بله وظیفه د اجرا کړي د همدې طریقه موږ تاسو ته ښایي د همدې په باره کې نن ورځ درس دی تاسو متوجه شئ ښه. دلته تاسو وینئ فعل حالن شټ ډاون. شټ ډاون موږ تاسو ته تدریس کړی و چې مثال شټ ډاون کمپیوټر په بشپړ ډول بندوي چې هر کله اوس موږ فعل حالن پاور بټن پریس کو همدغه زموږ کمپیوټر چې دی کوم عمل ترسره کوي بندیږي شټ ډاون کیږي ځکه چې دلته شټ ډاون انتخاب شوی دی. خو که موږ تاسو مثال وغواړو چې شټ ډاون د نه شي مثال بل عمل د ترسره کړي بله وظیفه د اجرا کړي دلته سویچ یوزر نو تاسو چې هر کله دلته سویچ یوزر کلیک کړئ دلته بیا په اپلای باندې کلیک وکړئ نو ستاسو کمپیوټر به سویچ یوزر کیږي. همدې څخه وروسته مثال لاګ اف دی دلته چې هر کله تاسو لاګ اف کلیک کړئ دلته په اپلای کلیک وکړئ ستاسو کمپیوټر کې چې هر کله تاسو پاور بټن پریس کوئ نو ستاسو کمپیوټر به شټ ډاون کیږي نه فقط به لاګ اف کیږي ښه. همدې څخه وروسته مثال لوک دی زموږ سره لوک په واسطه کمپیوټر کلف کیږي خالي کلیک کیږي. همداسې د نوره مثال ریسټارټ دی سلیپ دی هایبرنیټ دی شټ ډاون دی چې هر یوه وظیفه تاسو خوښه مثال هر اکشن تاسو خوښ وي په همدې کې انتخاب کړئ هماغه به ښایي ښه د پاور بټن په پریس کولو سره. نو فعل حالا موږ تاسو بیا هم هماغه نورمال انتخابوو شټ ډاون ځکه چې شټ ډاون یې خپله نورمال حالت دی. نو تاسو به ګللیو شاګردانو هیڅ کله له همدې بټن څخه استفاده نه کوئ چې په همدې باندې کمپیوټر تاسو بند کړئ ځکه چې دا کمپیوټر ته په خپله ډېر زیان رسوي. د کمپیوټر کوم تخت چې دی هغه زیان کوي نو تاسو به هیڅ کله هم له همدې څخه استفاده نه کوئ. تاسو چې هر کله کمپیوټر بندوئ تاسو به دلته سټارټ بټن ته راځئ همدلته په سټارټ منو کې به له همدغه لیره تاسو کمپیوټر بندوئ همدلته به په شټ ډاون باندې کلیک کړئ نو تاسو به د پاور بټن څخه هیڅ کله د کمپیوټر په بندولو کې استفاده نه کوئ ښه. نو همدې څخه وروسته مثال داسې خاص څه دلته نه دي پوتې خدای دې وکړي چې همدې په مقصد پوهېدلي یاست په همدې کې د پاور بټن په اکشن مثال د پاور بټن په تنظیماتو پوه شوي یاست پاور بټن مو هم پېژندلی وي. نو همدې څخه وروسته دلته دوه چک ماره پاتې دي همدا چک مار به هم تدریس کړو چې له همدې څخه مقصد څه دی مثال له همدې هدف څه دی لکه څه ډول چې موږ تاسو په تېره ویډیو کې مثال همدا تدریس کړي وو په همدې باره کې معلومات ترلاسه کړي وو. مثال دلته په سټارټ منو کې کسټمایز کې چې دلته مثال چې هر کله دلته راشو مثال کوم شمیر چې دی هغه انتخاب کړی و د سټارټ منو کې د پروګرامونو ځای په ځای کېدلو چې همدومره پروګرامونه دلته ځای شي
دلته موږ تاسو فعل حل نه شپږ ویشت انتخاب کړي وو. له همدې چکمار همدا مقصد دی چې هر کله دلته شپږ ویشت پروګرامونه مثال جمع کېږي یا مخکیني پروګرامونه چې دي هغه بې غیبېږي یا بخپله ورکېږي له همدې ځای څخه. نو دلته که تاسو هر کله همدغه چکمار لرې کوئ مثال دا ایسته کوئ له همدې ځای څخه زه بېرته راځمه ښه له همدې ځای څخه همدا چکمار لرې کړئ نو هغه پروګرامونه چې کوم اوس وخت کې تاسو خلاصوئ مثلا وروستني پروګرامونه ریسنټلی نه په خپله وروستني هماغه پروګرامونه به دلته نه په ځای کېږي مثال نه به دلته تاسو ته ښایي. همدې مقصد همدا دی ښه. همدې څخه وروسته مثال دلته چې کوم بل چکمار دی همدلته له همدې مقصد څه دی له همدې همدغه مقصد دی چې که هر کله مثال همدغه چکمار لرې شي مثال د همدې مقصد همدا دی چې موږ تاسو دلته ویلي چې جمپ لیست مثال جمپ لیست همدې ته ویل کېږي چې مثال په یو فایل کې نه کوم فایلونه وي همدا تاسو وینئ همدا یو فایل دی مثال یې دلته زما سره فعل حالن په وورډ پروګرام کې یا په اکسل کې کوم فایلونه وي هغه دلته ښایي مثال هماغه په داخل کې فایلونه چې کوم وروستي تاسو خلاص کړي مثال اوپن کړي وي هغه د وښیي که نه دې وښیي که هر کله چکمار لګېدلی وي ښایي که نه و لګېدلی نه یې ښایي له همدې همدا مقصد دی لکه دا ډول آپشن تاسو وینئ هر یو سره اضافه کېږي خو فعل حالن زموږ سره داسې فایلونه نشته په اکسل کې چې موږ سیو کړي وي مثال زموږ سره دلته کوم اکشن وښیي مثال فعل حالن اوپن کړی مو وي نو په همدې خاطر دلته نشو کېږي نو خدای دې وکړي د همدې په مقصد پوهېدلي یاست په همدې کې چېرته کومه ستونزه او اندېښنه نه وي په همدې برخه کې داسې خاصه دلته نوره نشته یو همدا مهمه مسله وه مثال د پاور بټن خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلي یاست دلته بل اپشن ټول بارس دی همدغه موږ تدریس کړې وه په تېرو ویډیوګانو کې مثال ادرس مو هم تدریس و لینک هم مثال ټابلیټ پی سي انپوټ د ټولو په باره کې موږ تاسو ته کمپلیټ معلومات درکړي وو دغه مثال هر کله چې موږ دلته په ټسک بار باندې رایټ کلیک وکړو همدلته د همدې ځایه همدا ټول اپشن همدا ټول کمانډونه موږ تدریس کړي وو مثال تاسو مو د هر یو په هدف پوهولی یاست که بیا هم وایم چې په تاسو کې څوک نوي یاست چینل ته نوي داخل شوي یاست همدې ویډیوګانو ته نو تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب هم کړئ چې په آینده کې هم کوم ویډیوګان اپلوډ کېږي په خپل وخت سره در ورسیږي او په پلی لیست کې د کمپیوټر صفري زده کړه په نوم فولډر ولټوئ تاسو ټولې هلته د مکمل د کمپیوټر څومره برخې چې ترې شوي دي هغه پیدا کولی شئ د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ګلولیو شاګردانو ته زموږ د یوټیوب چینل مینهوالو ته ښه وخت په خدای مو سپارلی